دا یو ورو سوال کړی دی وی ما ته مختصر هغه عذرونه بیان که چې د هغې د لاسه یو انسان له دا روا کېږي چې دی د روژه ونه نیسي یعنی هغه کم عذرونه دي چې د هغې د لاسه د یو مسلمان دپاره دا جایز دي چې دی روژه ونه نیسي شپږ عذر دي دا مختصر یاد کوي شپږ عذر دي اولنې المرض بیماری عذر دی سره د هغه تفصیل نه چې هغه موږ په نورو ځایونو کې هم بیان کړی دی او لږ ساعت مخکې هم بیان شو بېځکې چې بیماري به په څو قسمه ده په دوه قسمه ده یوه وقتي طور او یوه اوږده وقتي طور بیماري روژه دې نه نیسي او بیا به وروسته قضا راوړي اوږده بیماري چې ښه کېدو امید نه نو بس دی به د ورځې په بدله کې یو مسکین له خوراک ورکوي دویم عذر سفر عذر دی دریم عذر د زنانه دپاره دی ماشوم له پی ورکول یا په خېټه باندې د حمل جوړېده دا دریم عذر د چا دپاره دی زنانو دپاره دی ماشوم له پی ورکول یا په خېټه باندې د حمل جوړېده څلورم عذر بوډاوالی ډېر بوډاوالی یو خو هغه عام بوډاوالی چې انسان بدن کې طاقت یې صحیح ډېر بوډاوالی چې انسان کمزوری شي نو دی بیا د ورځې په بدله کې غریب له خوراک ورکوي پنځم عذر چې لوږه او تندې خراب کی او بدن ته نقصان ملاویږي نو دله جایز دی لکه اوس یو سړی دی دومره تږی شوی دی که اوبه یې ونه څښړې نو کیدای شي مړ شي یا که څه ونه خوړو نو کیدای شي ګډ مصیبت ورته میلاو شي نو په داسې ټیم کې بیا جایز دی د عذر په بنا چې دی د روژه ماته کړي او شپږم عذر اکراه مطلب یعنی زور زبردستی په چا باندې وشي لکه اوس یو سړی دی د هغه په تندي باندې چا ټوپک کېښو چې ته به دا روژه لازم ماتې نو دا د لپاره عذر دی ځکه چې هلته نه ماتې وجني نو څه عذر شو شپږ کم او سفر او دریم د زنانو لپاره دی چې بچی په خېټه یا ماشوم له پی ورکوي او ډېر عمر چې عمر یې ډېر زیات وي ډېر بوډاوالی او هغه بیمار چې روژې والا نقصان ورکوي ته خطا شو ته څه پنځم څه چې بیمار شي روژې والا ته بیمار وته په اولنی عذر ذکر نه کړو بیماري هغه لوږه او تنده چې انسان د نقصان ورکوي داسې درجې ته ورسي بیا به دی معذوري او بیا اخرنی چې چا باندې زور زبردستی وشي اکراه